آی پی ایل چې کله په 2008 کال کې پیل سو د هند سوداګرو د بالیووډ ستورو 223 میلیونه ډالره د اتو لوبډلو په پیرودلو پانګونه وکړه او 15 کلونو وروسته د دې برانډ ارزښت دومره لوړ سو چې یوازې د ګجرات ټایټنز په نوم لوبډله په 240 میلیونه ډالره یو برتانوي شرکت رانیول. دا چې دغه او دې ته ورته شرکتونه پر یوې لوبډلې دومره زیاته پانګه کوي د دومره زیاتو پیسو ګټه څه ډول لاسته راوړي؟ آی پی ایل څه ډول تجارت دی او د لوبډلو مالکان، لوبغاړي، شرکتونه او رسنۍ له دغه لیک څخه چې هر کال زیات کم 2 میاشتې دوام کوي څه ډول او څومره پیسې ترلاسه کوي او د هند هیواد او کرکټ بورډ ته یې څومره ګټه رسیږي په دې ویډیو کې وګورئ. آی پی ایل له دې سره سره چې د سپورټ یو لیګ دی خورا لوی تجارت یا بزنس هم دی. د هند د کرکټ بورډ په وینا آی پی ایل اوس د سپورټ په نړۍ کې تر ان اف ایل وروسته دوهم ارزښت لرونکی لیګ دی چې په 2023 کال کې د مارکیټ ارزښت تر 10 بیلیونه ډالره واوښتی. د آی پی ایل زیاته برخه پیسې د رسنیو او ډیجیټلي حقوقو او سپانسرشپ یا آی پی ایل له ملاتړ کوونکو شرکتونو څخه لاسته راځي. د آی پی ایل د رسنیو حقوق د 15 کلونو لپاره سټار انډیا او وایاکام اتلس په 6200 میلیونه ډالره رانیول چې په دې کې سټار انډیا پر تلویزیون د خپراوي حقوق او وایاکام اتلس یې آنلاین د خپراوي حقوق له ځان کړل. له دغو پیسو څخه 50% د هند کرکټ بورډ اخلي او پاته 50% د آی پی ایل لوبډلو ته ورکول کیږي. رسنۍ ځکه د آی پی ایل حقوق په دومره لوړه بیه اخلي چې د هند تر ټولو ډیر لیدونکی لیګ دی چې په 2021 کال کې یوازې پر تلویزیون تر 400 میلیونو زیاتو کسانو لیدلی و. کله چې په میلیونونو کسان پر یوه وخت تلویزیون ویني نو د کمپنیو او شرکتونو لپاره دا خورا مهم وخت وي ځکه دوی په داسې وخت پسې ګوري تر څو د خپلو تولیداتو اعلانات ورکړي او تر ډیرو خلکو یې ورسوي. رسنۍ چې په دومره ډیرو پیسو د آی پی ایل حقوق اخلي د هغوی د دغو پیسو زیاته برخه او ګټه له اعلاناتو څخه په لاس ورځي. په 2023 کال کې د آی پی ایل په دوران کې د راپورونو پر بنسټ د 10 ثانیې اعلان د خپرېدو بیه 18 لکه هندي کالداري یا 21,000 ډالره ده چې د اعلان یوه ثانیه شرکتونو او کمپنیو ته لږ زیات په 2000 ډالره تمامیږي. د آی پی ایل د پیسو د لاسته راوړلو بله لار سپانسرشپونه یا د شرکتونو او کمپنیو له آی پی ایل څخه ملاتړ دی. د آی پی ایل تر ټولو ګران بیه سپانسرشپ د آی پی ایل له نوم سره د شرکت یا کمپنۍ د نوم یادولو دی چې ټایټل سپانسر هم ورته وایي. د دې سپانسرشپ لپاره د ټاټا په نوم ګروپ د 2022 او 23 کلونو لپاره په 1.8 میلیونه ډالره رانیوي. د دې تر مخه د ویوو په نوم یو چینایي شرکت له 2018 څخه تر 2022 پورې د څه کم 270 میلیونو ډالرو په بدل کې د ټایټل سپانسرشپ قرارداد درلودی. خو د هند او چین د اقتصادي اړیکو د خرابېدو له کبله یې د وخت تر مخه قرارداد لغوه کړ. د ویوو شرکت د هند کرکټ بورډ ته تر وخت مخکې د قرارداد د لغوه کولو لپاره څه زیات 55 میلیونه ډالره ورکوي. اوس په آی پی ایل د 2 کلونو د ټایټل سپانسرشپ څخه 114 میلیونه ډالره ترلاسه کوي چې تر نیمې زیاتې پیسې به یې د هند کرکټ بورډ اخلي او پاته به یې د آی پی ایل لوبډلو ته ورکول کیږي. له ټایټل سپانسرشپ سره سره آی پی ایل له آفیشل سپانسرشپ په نوم د ملاتړ کوونکو څخه هم پیسې ترلاسه کوي. دا هغه سپانسر کوونکي دي چې د آی پی ایل د سیالیو پر وخت به د لوبغالي په بیلابیلو برخو او د لوبغاړو پر لباسونو اعلانات وي. د دغه سپانسرشپ لپاره آی پی ایل د 6 شرکتونو سره په 25 میلیونه ډالره قرارداد کړی دی. همدارنګه آی پی ایل د لوبڅار سپانسرشپ هم لري. په دې سپانسرشپ کې د شرکت اعلان د لوبڅار پر لباس لګیږي. دغه سپانسرشپ د پی ټی ایم په نوم یو شرکت د 15 کلونو لپاره په 3.5 میلیونه ډالر اخیستی. بل ډول سپانسرشپ چې آی پی ایل پیسې ځینې ترلاسه کوي د سټراټیجیک ټایم اوټ سپانسرشپ دی چې اوس یې قرارداد له سیټ شرکت سره په څه بالا 3.5 میلیونه ډالره کړي. آی پی ایل او لوبډلې د لوبو له ټکټونو څخه هم پیسې لاسته راوړي.
هره لوبډله کورنۍ او بهرنۍ لوبې لري. د کورنۍ لوبو د ټکټونو 80 سلنه عاید هغه لوبډله ترلاسه کوي او پاته 20 سلنه کې یې 10 سلنه د هند کرکټ بورډ اخلي او 10 سلنه یې ملاتړ کوونکو یا سپانسر کوونکو ته ورکول کیږي. په آی پی ایل کې له ټکټونو څخه ترلاسه سوی عاید د یوې لوبډلې د ټول عاید له 10 څخه تر 15 سلنه جوړوي. له دې سره سره د آی پی ایل لوبډلې ځان ته ملاتړ کوونکي یا سپانسرز هم لري. دغه ملاتړ کوونکي د آی پی ایل نه بلکې یوازې د یوې لوبډلې ملاتړ کوي او د لوبډلې لپاره د عاید یوه سرچینه وي. د آی پی ایل لیګ د عاید ګټه یوازې د لوبغاړو او د لوبډلو تر مالکانو پورې محدوده نه ده، بلکې د هند هیواد ته یې هم په اقتصادي لحاظ خورا زیاته ګټه رسیږي. په 2015 کال کې د هند کرکټ بورډ د کې پی ایم جی په نوم یو ګروپ د دې لپاره وګماري ترڅو د هند لپاره د آی پی ایل اقتصادي ګټه وڅېړي. د دغه ګروپ د سروې پر بنسټ په 2015 کال کې په 2 میاشتو کې 140 میلیونه ډالره د هند ناخالص کورني محصول یا جی ډي پي ته ګټه رسولې، چې دغه ګټه په 2021 کال کې په 2 میاشتو کې 182 میلیونه ډالرو ته رسېده. آی پی ایل له پیل څخه تر اوسه پورې د هند حکومت ته تر 3000 میلیونو ډالرو زیاته مالیه ورکړې. د آی پی ایل له پیل څخه مخکې د هند کرکټ بورډ پر ادارې لازمه نه وه چې د هند حکومت ته مالیه ورکړي. خو دا چې آی پی ایل یو سوداګریز فعالیت دی، د هند حکومت پر کرکټ بورډ د مالیې ورکول لازم کړه، چې اوس هر کال حکومت ته زیاتو کم 44 میلیونه ډالره مالیه ورکوي. د مالیې د ګټې سره سره آی پی ایل په تیره یوه لسیزه کې تر 1 میلیون د زیاتو کارونو ملاتړ کړی او هند هڅه کوي د آی پی ایل زیاتره کارکوونکي هندیان وټاکي. دا چې آی پی ایل یو نړیوال لیګ دی او نړیوال لوبغاړي پکښې لوبیږي، له دې کبله یې د هند پر سیاحت هم خورا زیاته اغیز کړی. د آی پی ایل پر وخت زیات سیلانیان له نورو هیوادونو څخه د دغه لیګ د سیالیو د لیدلو لپاره هند ته ځي. د کاکس اینډ کینګ د یو لوی سیاحتي شرکت په وینا چې د آی پی ایل پر وخت د دوی په عاید کې 10 سلنه زیاتوالی راځي. آی پی ایل د هند ملي کرکټ او د هند کرکټ بورډ ته هم خورا زیاته اقتصادي ګټه رسولې. یو وخت د هند کرکټ بورډ د هند حکومتي تلویزیون دوردرشن ته 500,000 هندي کالدارې ورکولې ترڅو د هند ملي لوبې پر دغه تلویزیون خپرې کړي. خو اوس دغه بورډ له رسنیو څخه د یوې آی پی ایل لوبې د خپرولو په بدل کې 6.5 میلیونه ډالره اخلي.